ځای ټول نه ښه ښکاري دا ځای ښه ښکاري داسې ښه ښکاري سټارټ کړه سټارټ ده ځه کومه سټارټ ده که نه ما سټارټ کړې ده رښتیا قسم دې خبر را باندې وکړي صحیح ده دا سلامونه لیدونکو هیله ده چې ښه روغ جوړ اوسئ ولي خان بابا کیسه کوله چې د یو کس دوه زامن او د سیند په غاړه وو نو چې هر چېرته بتلو نو دواړه زامن به یې شتې ځان سره روان کړي نو یې چا نه تپوس وکړو چې دا څنګه دا ځان سره بوځي وایي چې زما خو د سیند په غاړه کور دی او اوس نه چې دا اوبه یوسي نو هغه ورته چې یو بل کار وکړه نو خو لامبو وله زده کړه نو دا به ته غونډ عمر ګرځې نو اصل کې زه سفرونه دومره تنګ شوی وم چې باقي مې زړه چې بس دا کار هم ورپسې پرېږدم بیا مې راشه لامبو به زده کړم که نه ما دې سفرونه به ځان ته پخپله ښکلي کړم نو اوس مې زړه چې چېرته مونږ ځو که نه نو څه ناڅه به پخپله تاسو ته راوړم یو ویلاګ به جوړم دغه ځای ښکلا به تاسو ته ښیم دغه ځای خاطرات به تاسو ته ښیم زموږ هم لږه ساعت تېري بچي ګرځول به راسره نه شي هر ځای کې ځان سره ګرځم نن ډېرې ښکلې منطقې ده د بونیر راغلي د کدل یا کدال په نوم یوه منطقه ده فکر وکړئ د خپلې سیمې یو غټ شین غر ده د هغې غر سر ته چې کله وخېژئ نو هغه کدل دی دا هم د غر په څوکه باندې یو کلی دی او ډېر مزېدار کلی دی زه به څه شاټونه واخلم خو زمونږ داسې کار چې بس چې څنګه صاحبان په منډه شي نو بیا که مونځ ته ولاړه که ډوډۍ ته ناسته او که هر څه کېږي نو ته به هم ورسره په منډه یې نو د منډې شاټونه دي افاکې وایي چې یو څو شاټونه راته وعده چې دی ویډیو پسې ځان مړ کوي که نه زه یو څو هینډي شاټونه به ورله والو نو زه به خپل ویلاګ کې م واچوم او دغه فیسبوک ته مو غریب سړی دی او څه به کوي بس لیدونکو هسې ما خبره کوله که نه چې د پښتونخوا هره سیمه دومره په ښکلا باندې برابره ده چې هلته د سیاحت بزنس ورته وایي که د سیاحت رواج ورته وایي که د سیاحت کلتور ورته وایي د هغې لپاره بلکل مناسب ځایونه حصار هم زموږ ځینې ملګري تېر یو د پنجاب څه ښکلې منطقو ته نومونه به یې نه اخلم تصویران یې ورکړي نو اوس چې موږ دلته رالو مونږ خو چکر ته راغلي یو نو زموږ سیاسي جلسې دي چېرته چې جلسه وي نو اوس که صاحبان چای وغیره ته کښېني او موږ ټایم وویستو نو لږ دې خوا راووځو که نه نو بیا هم پکې داسې منطقو ته کله کله لاړ شو چې هغه واقعا موږ په دې باندې مجبوره کړي چې هلته انځورونه واخلو هلته ویډیو وکړو نو دا هم داسې یوه منطقه وه کدل بونیر کې دلته موږ یو دواله راغلي یو موږ نه صاحب دواله راغلی زموږ ټول بونیر مړي په موږ وبخل نو موږ به یې راووتل موږ زه یو ویډیو به وکړو دا کدل سیمه هم تاسو لږه ډېره مې در باندې وکړه تاسو د دې ښکلا داسې وګورئ چې دا واقعا دا د ګرځېدلو وړ ده او که نه ده نو دا ټولې سیمې واقعا د ګرځېدلو وړ دي خو ناامني او د سړکونو نشتوالی او د هغې نه علاوه تبلیغات هم ډېر زیات اهمیت لري دغه سیمه به اوسه پورې چې هغه د انګریزانو خبره ډسکور کړي هم نه وي چې دا د ټوریزم دپاره بیسټ ده